بسم الله الرحمن الرحیم. په بدن کې چې کوم مختلف سیزونه دي، کوم مختلفي بیماریان یا حالات راځي زمونږ د روزمره چې کومه زندگی د په هغې کې، نو یو کنډیشن داسې دی لکه سرخوږی شو یا په وجود باندې لږ ډېر خارښ راتل یا دغسې دردونه خوږونه د جوړونو، دا تقریبا هر چاته په زندګۍ کې څه ناڅه ټایم شوي وي. په دې کې یو ډېر داسې تکلیف دی کیفیت دی، هغه دی جناب د قبض. چې کله خېټه ډېره سخته شي، ډک امتیاز ډېرې سختې شي او قبض شي او بنده د خپل حاجت نه فارغېدی نه شي، نو هغې سره یقینا چې ډیر زیات مسایل ورسره راشي. خېټه کې درد راتلی شي، خېټه کې ګیس راتلی شي، خېټه پړسېدی شي او دغه بوج چې کوم دی ذهن له لاړ شي، هاضمه خرابه شي، د انسان خوراک ته زړه نه کېږي. نو هسې هغه دغه داسې شي، د هغه دا جسماني صحت او دا صحت داسې شي چې هغه لکه بور وي او هغه هېڅ څیز ته زړه نه کېږي. نو دغه ټایم کې دا کیفیت چې په انسان باندې راشي دا ډېر سخت کیفیت. نو په دا کم کیفیت چې ما بیان کړ، لکه معمولي شان درد کېدل یا دغسې لږ ډېر دا کم څیزونه چې په بدن سره تړلي دي دا په ژوند کې کېږي، نو په دې کې تاسو وګڼئ. نو دغه قبض کیفیت چې کوم دی دا داسې دی چې دا ډېر تکلیف دی وي. اوس په دې کې هر عمر کسانو ته دا کېدی شي، لکه بنده داسې نشي ویلی چې یاره زه ځوان یم ما ته به قبض نه کېږي، یا دا ماشوم دی ته به قبض نه کېږي، یا دا چې کوم دی نو مشر دی ته به نه کېږي. دا داسې څیز دی چې په ژوند کې تقریبا هر چاته دا شوي وي. خو ډېر خلک داسې چې د هغې دا دایمي مسله شي، یعنې د هغې صحت سره دا خبرې تړلي چیرې دایمي طور بس دغه زه چې په ښه بد پوه شوی یم او ګورم چې زما خېټه سخته وي، داسې کلینکس ته راشي موږ له هغې دا وایي چیرې ډاکټر صاحب زما همیشه دپاره خېټه سخته وي. داسې خلک هم شته چې خېټه ډېر پریډامیننټلي د هغې خېټه نرمه وي، د ستونی وي خېټه بعض زیاتره نرمه وي. خو هغه خلک چې خېټه زیاتر سخته وي نو هغې ته تکلیف یقیني طور باندې زیات وي. اوس د هغې مختلف وجوهات کېدی شي، څه داسې چې ستاسو نارمل صحت سره هم کېدی شي، څه داسې چې ستاسو اکټیویټیز یا ستاسو لایف سټایل سره کېدی شي، او څه داسې چې ستاسو صحت کې څه مسایل کوي، بیماریانې وي، نو هغې سره کېدی شي. لکه ستاسو لایف سټایل داسې دی چې سیډنټري لایف سټایل دی، فلویډ انټیک نشته، اوبه شربت قهوه دا مایعات نه اخلئ، په خوراک کې مو فایبر نشته، خوراک مو ګډوډ دی، د خوراک ټایمونه ګډوډ دي او نور داسې عادات دي، سیګرټ سموکینګ شو، داسې څیزونه شو، نو هغې سره یقیني طور چې دغه خلکو ته بیا د قبض علامات او د قبض شکایات چې کوم دی نو دا زیات وي. دا هغه څیزونه دي چې زموږ لایف سټایل سره تړلي دي. بعضې داسې څیزونه دي چې بیماریانو سره دي، لکه مطلب مختلف قسم دوایانې داسې دي، خاص کر سایکیاټریک دغه کې چې کوم دی د ډپریشن مختلف دوایانې څه داسې چې هغې سره قبض کېدی شي، یا داسې کنډیشنز وي په بدن کې لکه هایپوتایراید چې کوم کسان چاته چې تایراید مسلې وي دې خلکو ته قبض زیات وي. او بعضې خلک داسې چې جینیټیکلي د هغې موروثي طور یاره د هغې په خاندان کې دا د هغې چې یاره موروثي طور موږ ته دا مسله ده چې زمونږ دا خېټه سخته وي او د قبض شکایت راته وي او ډک امتیاز چې کوم دی نو دا داسې طریقې سره نشو کولی چې یاره زړه مطمئن شي او حاجت چې کوم دی مکمل طور باندې پوره شي. د بیمارۍ لحاظ سره که دا څیزونه وي نو هغه خو ظاهره خبره ده چې د هغه بیمارۍ علاج به کې، هغه بیماري به د جړې نه لرې کې، یعنی روټ کاز چې د هغې کوم دی هغه ټریټ کې، نو دغه قبض باید ټیک کېږي. خو که فرض که یو کس دی او بالکل صحتمند دی یا نارمل روټین کې هغه داسې روټین جوړ دی چې د هغه زیاتر خېټه سخته وي، نو هغه خلکو له څه داسې څیزونه دي، څه داسې اقدامات دي، څه داسې عوامل دي چې که هغه دي اپناو کړي، هغه خپل کړي او په هغې باندې عمل وکړي، نو د قبض نه دي بچ پاتې کېدی شي. نو د ټولو نه اهم څیز چې کوم لومبی ما بیان کو دغه وه اکټیویټي. ظاهره خبره چې کوم کسان ډېر اکټیو وي، د هغې اکټیویټي وي، هغې یو ښکلی ژوند تېروي، نو هغه خلکو کې د قبض هغه چې کوم دی کم وي، ځکه چې هغه ګرځي، منډې ترډې وي، ایکسرسایز یې کېږي، د هغه چې کوم دی نو میټابولیک ریټ هم ورسره ښه وي، او ظاهره خبره چې د هغه د هاضمي ریټ هم ورسره ټیک رواني، نو هغه ته د قبض شکایات چې کوم دی بیا کم نه کم وي. نور داسې څیزونه لکه که څه داسې د دوایانو استعمال بنده کړي غیر ضروري، یا سیګرټ سموکینګ، خاص کر دغه څیزونه موږ پرېښودی شو، زموږ لایف سټایل سره دا تړلې خبرې دي، دې نه موږ ځان ساتلی شو. بیا راشو جناب عاداتو ته، خپل عادت داسې جوړ کړو چې ګوره یي د ټولو نه امپارټنټ شی، ټولو نه ضروري څیز چې کوم دی په دې کې هغه دا دی چې زمونږ فلویډ انټیک زیات وي، یعنې اوبه، شربت، قهوه، چای، پی، شملې، ماسته، دا څیزونه داسې دي چې موږ ته په هغې کې اوبه زیاتې میلاویږي، نو زموږ د اوبو مقدار که پوره وي نو دغه خلکو ته ډېر ریئرلی، یعنې نایاب داسې خلک ما لیدلي دي چې د هغې ښه ټیک ټاک اوبه څکي، د فلویډ انټیک یې ښي او د هغې خېټه سخته وي. نو یقیني طور ځکه چې دا بلک چې کوم جوړېږي، د سټول کوم بلک جوړېږي، نو هغه اوبه داسې څیز دی چې دغه بلک نرم ساتي. نو که اوبه نه ډي هایډریټډ وي نو ظاهره خبره ده چې بدن به اوبه ابزارب کوي، بدن ته د اوبو ضرورت دی، کولمې نه به اوبه چې کوم دی دا ابزارب کېږي، نو کولمه به اوچه پاتې کېږي، او دغه کوم چې زموږ خوراک دی هغې نه به زیاتې اوبه راخلي، نو دغه خوراک چې کوم دی دا به سخت پاتې کېږي او ستاسو ډکې امتیاز چې کوم دی نو دا به سختې وي. دویم څیز جناب بیا دی فایبر، یعنی ریشه په کوم څیز کې
چې ریشه وي. اوس موږ داسې خوراکونه کوو چې بل فرض زموږ په خوراک کې داسې خوراکونه دي چې نن سبا خاص کر کو ګورو میده وړې استعمالیږي، هغې کې د غنمو فایبر نه وي، تش سټارچ وي. داسې دا جنک فوډ چې کوم دی برګرې وغیره شو یا دغه څیزونه شو یا د پیزا او اخوا دې خوړه، په دې کې د کوم ځای نه فایبر راشي چې د سبزی استعمال پکې نه وي، د فروټ استعمال پکې نه وي، د سبزی که استعمال وي پکې چلکه د سبزی نه وي، د فروټ نه وي، نو دغه څیز کې فایبر انتهایی زیات کم شي. بیا نن سبا د غوښې یا د چکن یا داسې دور دی چې هغه بنده ډېر ډیپ فرایډ خوري، سپایسیز وي پې دغه وي، نو هغې کې فایبر خو موږ ته نشي میلاو، سپایسیز میلاو شي، دغه میلاو شي، نو الټا زموږ د هاضمې هغه مسله چې کوم ده او ورسره سیوا شي، زیاته شي، خو فایده ونه شي. نو ټول نه اهم څیز چې کم زموږ د ډکو متیازو بلک جوړوي، نو څنګه چې تاسو ته وایي چې اوبه دي، او دویم څیز چې کوم دی فایبر دی. نو کوشش کوئ چې چاته د قبض کیفیت زیات وي هغه خلک دې داسې خوراکونه استعمال کړي چې په کوم کې فایبر زیات دی، لکه د شنې پتې ولا سبزیانې شولې، ساګونه شو، د سلاد پته شوله، دغسې چې کوم دی نو نورې سبزیانې چې په کوم کې فایبر وي، بینډی شوله، نور داسې څیزونه په دې کې فایبر زیات دی. فروټ چې کوم دی هغه فروټو کې فایبر شته تقریبا په هر یو فروټ کې، خو کوم فروټ چې چھلکې سمیت یعنې د پوستکي سره خوړل کېدی شي، لکه که تاسو مڼه خورئ، اپل خورئ، د هغې نه پوستکی مه لرې کوئ، داسې شلتالو چې کوم دی، آړو چې کوم دی، هغې نه، یا نور داسې څیزونه دي چې د هغې پوستکي که تاسو خوړی شي، نو کوشش کوئ چې دغه فروټ چې کوم دی دا تاسو پوستکي سره وخورئ، چھلکې سره وخورئ، نو هغې کې فایبر هم ډېر زیات دی، په هغې کې وایټامین سي او نور مختلف داسې څیزونه دي چې ستاسو نه صرف د هاضمې بلکې جنرالي هم د صحت د نورو عواملو دپاره چې کوم دی نو ښه دي، یعنې تازه وینه به جوړېږي، تا ته به فایبر میلاویږي، هاضمه به دې ډېر داسې مختلف څیزونه دي. وایټامین سي زموږ د بدن دپاره څونه ضروري دی، په دې باندې تاسو سره ما ویډیوز هم شیر کړي دي، او یقیني طور چې کوم دی نو ډېرو خلکو ته پته د دې هم شته. بیا راځو جناب، که بنده داسې ووایي چې یاره جي زه خو داسې خوراک مې هم ټیک دی، اکټیویټي مې هم ټیک ده، داسې څه عادات مې هم نه دي، بیا هم ما ته قبض وي او زیات تر مې تنګوي، نو د هغې دپاره یو څو داسې اقدامات دي، یو څو داسې څیزونه دي، که هغه عادتونه تاسو اپنو کوئ نو هغې سره به تاسو ډېر ښه وي. که ستاسو خېټه سخته وي نو سحر کې په نهره باندې لیمو پانی یعنې د نیمبو اوبه راوالي، یو ګیلاس په هغې کې نیمبو نچوړ کوئ او هغه استعمال کړئ، که ورسره پکې د سپېغولو ست یا تخم ملنګه یا داسې څیز اچولی شي، ډېره ښه خبره ده. که د شپې نه هم خوشته کړي وي ډېره ښه خبره ده، هغې سره به تاسو ته فایبر هم میلو شي، او د نیمبو دا اوبه چې کومې دي دې سره ستاسو هضمه هم روانه شي، ستاسو میټابولیک ریټ هم ښه شي، ستاسو پریسټالسیس یعنې معدې چلن هم ښه شي، نو د قبض چې کم شکایت دي دا ورسره کم نه کم شي. لیمو پانی نه علاوه اسیم د اوبو مقدار، د مایعجاتو مقدار دا زیات ساتئ، هغې سره به ښي. بیا دویم څیز چې کوم دی هغه تاسو کله هم دغه کوئ نو د فرش فروټ جوسز ځان له جوړوئ، د مڼې جوس شلو، د کیلې جوس شلو، دا داسې مختلف څیزونه دي چې په دې کې د دې فروټ پلپ راشي، یعنې د هغې چې کومه ګوده ده هغه پکې راشي، نو هغې هغه ګودې سره هغه فایبر دی، هغه چې کوم دی نو اوبه هم ځان ته راکاږي، جذب کوي، او ستاسو خېټه ورسره نرمه وي، نو دا ملک شیک شو یا فروټ جوسز شو، فرش فروټ دغه استعمالوئ. منټ د پودینې استعمال زیات کوئ په دې څیزونو کې، ځکه چې هغې سره هم ستاسو اکټیویټي ډېره ښه روانه وي او ستاسو قبض ورسره نه کېږي. بیا د مختلف قسم سیډز دي، لکه د کونزلو یا دغسې تخم ملنګه یا دغسې چې کوم دی نو نور دغه شنو څنګه چې نن سبا دا چیا سیډز دي، دا که تاسو د شپې نه خوشته کوئ په اوبو کې یا په نور شربت کې، په قهوه کې، په هر څه کې، او سهار راپاسي دغه استعمال کړو، دې دونه اوبه جذب کړي وي چې دې کې هم اوبه راشي او هم دې کې فایبر راشي، نو دا سیډز چې کوم دی دا زړي چې کوم دی دا ډېر ښه کار کوي. نو که کوم خلک د قبض شکار دي هغې دا چیا سیډز شلو، تخم ملنګه شلو، یا دغسې چې کوم دی نو دې سره سره دغه کوم سپېغولو ست دی دغه که استعمال کوي نو هغې سره به یقیني طور باندې ډېر ښه وي. بیا راځو جناب د پی استعمال ته. شوده تاسو استعمالوئ نو که شودو کې تاسو دوه کارونه کوئ، چې یو خو پکې داسې فایبر ایډ کوئ لکه د سپېغولو ست، هغه هم ډېره زیاته ښه ده، هغې سره هم ستاسو خېټه نرمه وي، قبض به هېڅ چرې نه کېږي، هرګز به نه کېږي. دې نه علاوه یو بل څیز که زه تاسو ته وښیم، که تاسو په شودو کې یعنې پیو کې اکثر له خلک ځان ته چیني مکس کړي یا دغه مکس کړي، خواږه پیس کړي، که د دې په ځای پکې تاسو هني یعنې شاید مکس کړئ، سهار کې په نهره باندې په پیو کې یا شودو کې لږ شات مکس کړئ، یو چمچ، که ستاسو شوګر نه وي او هغه مکس کړئ او دا وڅښئ، نو دې سره هم چې کوم دی ستاسو د قبض چې کوم دا شکایات دي دا به ورسره کم نه کم وي. نو لیمو پانی، د شهد والا اوبه، او دې نه علاوه چې کوم دی د فایبر والا چې کوم دا سیډز تاسو ته ما وښول، د سپېغولو ست خاص کر ډېر زیات ضروري، تاسو خپل پکوانونو کې اچولی شي، خپل ډرنکس کې اچولی شي، که د هغې استعمال تاسو زیات کوئ نو یقیني طور چې کوم دی نو تاسو به د قبض نه بچئ. نارملي دا هغه کسان هم استعمالولی شي که د چا خېټه بالکل ټیک روانه ده، هغه هم که استعمال کړي نو دا نه ده چې دې به ورسره خېټه نرمه شي یا هغه به په دستونو شي، نه، بالکل د هغه
خېټه به ورسره ټیک وي، اعتدال سره به وي. نو دا نارمل کسان چې که چاته قبض نه وي هغه هم د قبض د بچاو دپاره استعمالولی شي، او که چاته قبض وي نو هغه د قبض د علاج دپاره دا ټوټکې استعمالولی شي. او یقیني طور چې میډیکلی دا زبردست چیز دی. دې سره نه صرف ستاسو قبض به کمیږي بلکې تاسو پیغولو ست چې کوم دی، چیا سیډز چې کوم دی، ستاسو وزن ورسره کمیدی شي، کولیسټرول ورسره نیچرلی کمیږي، ستاسو شوګر بلډ پریشر ریګولیټ ساتي. نو دا چې کوم دی ستاسو د صحت لپاره د قبض نه علاوه هم ډیر ضروری، ډیر اهم او ډیر فائدہ مند چیز دی. او جناب بیا راځو هغه خلکو ته چې چاته ډیر مشکل وي د قبض د وجې نه خېټه ډیره زیاته سختي، نو هغه خلک بیا په پیو کې هغه چې کوم دی نو دغه مختلف قسم سیزونه استعمالوي شي، لکه لیکوډ پرافین استعمالولی شي او 2 چمچې د پیو کې، هغه نه علاوه کیسټرایل یعنی کاستریل په پیو کې استعمالولی شي او 2 ګوټه پیو کې الیکشن کاستریل واچو اوس کی، نو هغه سره خېټه نرمېدی شي. خو بیا به زه خبرې ته راشم چې زمونږ لایف سټایل، زمونږ خوراک، زمونږ اکټیویټیز دا ډیر زیات میټر کوي چې زمونږ د هاضمي سیستم به څنګه رواني. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي، او که تاسو غواړئ چې فایده مند دي خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او دا ویډیو لایک ضرور کړئ. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.